یای چې پیوز داوی خو په نیوز داوی. به هر حال ویلکم بیک او ستړي ماشه. نن مو سپیشین حذیفه ډېر خوښ وویل چې ډیچا سویګي مې کړي دي څه چې در بنده وایي وینا. زه هاور سارا راون شول مول چې غلای شا ډیچا واړی کا شنکای دای کا خشلی سویګي وی خو پر غلط وې کې. خو چې بوختا ورسېدی کني په سویګي بنده اول نیوز شیطون سویګای سی خو چې د اصلي سویګي نه یې لورای ورکوا. زه په سویګي وزور دل دس بچال ولشمه یه آزان نا سویگای خلوص کا خو آورتا یای نا چه هر سوای لیگای لاری یه جنکی نا میں چه سویگای خلوص کا کنی جنکای وچ پسیره شا چه یکی ما وی متووی سویگای رو ناسه کنی کا سام دای چه یه توی سار نا او خرجای وو ورزی مو حبشتا زل بے و مانل سائی را ده بانده منده تراپه میں پکشواله خو آخر کار میں سویگای گیر کا پزڑا شمه ویل چه بیا میں ده نکاح تو بادی چه یه تو نا زان سویگای خلوصاوا دوله پر میں د دریوبا پلوری رشکا سپیشل کڑا جنکیتا میں ویل چه فول یه 120 شه در ولا چه د دریوبا مزدیگارای رو خاطر نشی یه رشکی ول ویل چه غلایک شنا کیز د 50 ریپیرو دی کا سام دای چه تو پدانی مایل یار شه کیز کا دریوبا شه در شرشکا شو زه در ته ورګاټ شول خو یه د څوکا د مې نوی وخستی چه څو وډ کی رو بنده سیغ شو ویلی چه ډیچا د تو سرام ضروری چار دو مو هور سپینا کړه چې بیا چانی ولی خو آرڈر کے خوڑ کے ویل چه دولتا نشید میر سارا وی و زویتا پسکوٹر سے ور تو پہ جاغیج زہاور سارا را اونشول خو پل یار وڑ کے 10 بچال ول شی اشارے سرا کاولے موها پس رش ویل چه اخ ډیچا لکه چه مازبی چال والی درتا جوړ دا لکه چه شخواشی زویتا د ورتا بیاي په یو ور پینځه کا ساندی سای کلاک لاک و پناس ش در شو خیجی خو اورتا یای نا چه پیوز داوی خو په نیوز داوی و ټلتا ای بوتلل کبابینا غوشو وکاره بالکل ردی اشوی هارون د محمود د ویل چ ډیچا رټ خال کې روخاوله باوله نن یې د میش د طرفه سای غړاس چکا وزیر مسید داوړ ورمنه منګله بنگا شبټانه نیازه خروټه ګټول افغان ما جره مروت کنده پوره بنیسه کونډه خټکه سلیمان خلی میا خلی شرانه میانه دوتانه دمتونه چمکنه افریده مومند ورغزه بلکې ټوله پښتانه بل ساده خوش خړ پر ډیچ په یوټیوب شه لازمی در سره پالو کې ډیر مننه ډیر شکریا.